د بلخ ولایت د والي حاجي مولا محمد یوسف وفا په مشرۍ د ولایت مقام نوبتي اداري غونډه جوړه شوه. د دغې غونډې په پیل کې والي د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو په پلي کولو ټینګار وکړ او ویل چې د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري تصویب شوي نوي قوانین به د یوې ځانګړې کمیټې لخوا په ټولو دولتي ادارو کې پلي شي. همداراز ښاغلي وفا د بلخ له ټولو سیمه ییزو مسؤلینو غوښتل چې د نظام د لا پرمختګ لپاره د چټک او موثر اقدامات وکړي او په بیلابیلو برخو کې د خلکو د خدمتولۍ لپاره د هڅې وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري غونډو مطرح شوي موضوعات باید ونه ځنډول شي ځکه چې دغه پریکړې د خلکو د هوساینې لپاره نیول کیږي او باید هڅه وشي څو د خلکو ستونزې حل شي. ورپسې د اجنډا له مخې د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي فضل ربی فضلي وویل چې د ولایت مقام له خوا صادر شوي ټول احکام او لارښوونې باید د دولتي ادارو لخوا په ټاکلي وخت عملي او راپور پر وخت ولایت مقام ته وسپارل شي. همدارنګه په دې غونډه کې د دهدادي ولسوالۍ د کوټي برق شرکت سویل ته د 506 جریبه ځمکې تثبیت د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا د پروژې د پلي کولو لپاره د هر جریب ځمکې قیمت 240,000 افغانۍ تایید شو. دغه راز د مزار حیرتان لوی لارې په اړوندو کې د 12 جریبه ځمکې تثبیت د برېښنایي دروازو د نصب لپاره هم د هر جریب ځمکې قیمت 40,000 افغانۍ تایید شو. له هر اړخیزو بحثونو او سلا مشورو وروسته د بلخ د والي په مشرۍ اړینې پریکړې وشوې او د ځینو موضوعاتو د حل لپاره کمیټې هم وټاکل شوې چې ورسره یا د اداري غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.